شانزیب صاحب ډېره خواري کړې ده په پیټ ټول فیټ یې په هوا کې کړی دی هغه فیټ په 4 ورځو کې شوی دی جی 4 ورځو کې فیټ به تاسو وګورئ انشاءالله فیټ به هم ستاسو خوښېږي داسې فیټ شوی بالکل دا د فیملی فلم دی دی له فیملی ملاتلی شي او ډېر ښکلې سلیما باندې هم لګي هغه سلیما باندې انشاءالله تعالی زه خو وایم چې ښځې مو ته راشي او ویې ګوري دا فلم لازمي ولې چې دا د ښځو د فلم دی او ډېر ښکلی فلم دی ښایسته فلم دی سټوري کټ زمونږ اوس یو بل هیرو را روان دی انشاءالله نو الله دې هغه هم کامیاب کړي د هغه هیرو نوم دی وقار او د هغه دپاره هم د ما ډېرې دواګانې دي چې په کوم ځای کې وي د ما ورته سلام دی غټ غټ سلامونه دي او الله دې هغه هم کامیاب کړي هغه هم ښه هیرو دی هغه کې هم کرنټ شته موږ سره رحمان هم ولاړ دی ماشاءالله داسې نور کسان دي موږ پکې په خپل کرکټر دی نو ماشاءالله په دې کې داسې شک شوبه نشته فلم باندې ډېره غټه خواري شوې ده سارټسټر لا نه راغلي جهانګیر صاحب لا نه راغلي نور داسې کسان نه راغلي انشاءالله چې ورور سي هغه هم تاسو وینئ خو فلم کې بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمنو مورد علی کټلنګ ما د فرواز ټي وی لخوا او نن موجود ما په لاهور کې د یو فلم په سیټ باندې چې د دې فلم نوم دی مایلو قدرمنو تاسو زموږ بیک کې دا بیک گراوند کتل شي مطلب دا لوکیشن کتل شي دا ډېر یو قیمتي لوکیشن دی دې لوکیشن باندې د پاکستان مشهور ډراما خدا اور محبت دا غیر ریکارډینګ هم شوی ډېر مزیدار ځای دی ډېر ښکلی ځای دی د فلم مایلو په سیټ باندې موجود ما د دې فلم رائټر چې کوم دی هغه جنگریز صاحب دی ډایرکټر عبید نسیم صاحب دی او اسوسییټ ډایرکټر طارق رحمان صاحب دی پروډوسر ماسټر علي حیدر صاحب دی چې تاسو لپاره یو پیژندل نوم دی دا د یو ډېر غټ بجټ فلم دی تقریبا 1.5 کروڑ روپۍ په دې فلم باندې لګي او د 14 اگست لپاره تیاریږي دا په 9 اگست باندې په ناس سینما باندې لګي زموږ به دا کوشش چې تاسو ته فلم ریکارډینګ هم وښیو او د کوم اکټران دي کوم هنرمندان په دې کې فن مظاهره کوي د هغوی سره خبرې اترې کوو په دې فلم کې د پاکستان فلم انډسټري بلکې د پښتو خاص کر د پښتو فلم انډسټري سپر سټار جهانګیر خان صاحب ډایرکټر ادا کوي دویم هیرو سره د ماسټر علي حیدر صاحب زوی عادل علي حیدر دی نور تکړه تکړه هنرمندان په دې فلم کې د خپل فن مظاهره کوي نو زموږ به دا کوشش چې د خپلو هنرمندانو سره هم خبرې اترې وکړو کوم چې په دې فلم کې د فن مظاهره کوي د سره به خبرې اترې کوو د فلم ریکارډینګ هم به تاسو ته ښیو نو دا پروګرام زموږ سره وګورئ قدرمنو تاسو ته پته پکاره چې مایلو فلم په سیټ باندې موجود دی وخت زموږ سره زما کلیوال موجود دی مسلم بغدادي صاحب چې شکل د انګریزانو شته پاکستاني انګریز دی سر چې څه وایي د فلم په والی سر څه وایي یاره ماشاءالله دا نن چې کوم سیټ جوړ دی او کوم خرچه کیږي دلته کوم آرټسټان او اکټران جنکې راغلي دي ماشاءالله نو صدا سے کمې پکې نشته او د فلم نوم دی مای لب انشاءالله دا ډېر وخت نه شروع دی ډېر غټ مهنت په شروع دی خو څه وجه او څه کمی باندې هغه دا فلم لږ ټایم واغښتون لږ لیټ شو ماشاءالله چې په دې فلم کې کوم خواري او کوم مهنت اوس نورم شروع دی لګیا دي نن وګورم کم سے کم 10 15 20 جنکې دي 10 15 20 الکان دي فایټرز دي او دا کم سیټ چې دی کوم مطلب دا کوم حویلی قیمتي سیټ دی او قیمتي سیټ جوړ دی شادیال دی او ډېر مرکزي ځای دی الان کې دلته چا شوټینګ نه دی کړی او ماسټر زویم چې کمال کړی چې دا ځای پیدا کړی څنګه دی او دا دونه پیسې دا دونه تاوان په دې ځای باندې په دې سیټ باندې کو تاسو وګورئ تاسو کتلی دلی چې څونه جنکې دي څونه فایټران دي ماشاءالله دا موږ سره رحمان هم ولاړ دی ماشاءالله داسې نور کسان دي موږ پکې په خپل کرکټر دی نو ماشاءالله په دې کې داسې شک شوبه نشته فلم باندې ډېره غټه خواري شوې ده سارټسټر لا نه راغلي جهانګیر صاحب لا نه راغلي نور داسې کسان نه راغلي انشاءالله چې ورور سي هغه هم تاسو وینئ خو فلم کې بس انشاءالله ماشاءالله نو بس زنده بس ماسټر صاحب بالکل رحمان لا تاسو لګدا کوم حویلی چې دا نو یقینا زم چې دی خو ډېر ماسټر صاحب ته سلام کوم چې دومره غټه ویلي پته نشي دا کم ځای نه وکته او څنګه وکته او رالو په دې باندې شوټینګ کې خو نو ډېره زیاته خرچه پې لګېدلې ده دومره خرچه ده چې دا جلکې او پاټران او دا اشترا کسانو مړه ها هو دې پوره خشته خشته جلکې راوستي دي پته نشته څوک ګلبرک نه راغلي دي څوک ماډل ټون نه راغلي نو ډېر ماحول یې ولا چینج ورکړی او لا پینټونه یې ورته پکې چوري دي جلکو ته ډېر ښکلی ماحول نور بالکل کې کوم سره زړې زړې ښځې راولي هغه نور خو زړې وي او ماسټر او ښځینه کې دي ماشاءالله داسې عمر کې دي چې انشاءالله تاسو وینئ تاسو بړه خوشحالي ګړه بم بیا جمع دی کېږي او بل دا خبره چې د فلم سټوري او داسې ده که نه
چې هغه کتو سټوري لو سټوري دا او بل چې روپ کې کم دی کنه عادل صاحب ماشاءالله غم یو خپل لکه یو خپل ځوان دی نو ان شاء الله دل خو کو زنانم راځي نو کتی شي په شوق بالکل د فیملی فلم دی ماشاءالله بالکل دا د فیملی فلم دی د فیملی بلاتلی شي او ډیر خپل سلیما باندې لګي هغه سلیما باندې ان شاء الله تعالی زه خو وایم چې خزه موتراشه وی ګوري دا فلم لازمی ولې چې دا د خزو د فلم دی او ډیر خپل فلم دی خشته فلم دی هیستوریکل هغه ډیر ښه دغه دی هغه په دا بخواري شروع کړی کنه چې هغه ما ته وی چې رحمان چې څه کمی پکې را لګنه په کسانو کې ما ته کسان په کار دی خشته بوډاګان نه دی په کار مې جی بالکل به بوډا ناراضي دا خو انګريز دی دا خو پرېدا ما ته وی ته بم ناراضي مې زبم ناراضم جی ینګ لکان مې ور را وغشت خشته جانگیر صاحب د پاره رستبو ولاړی او نورم ډیر ښه سټوډنټان هم پکې راغلي دي سټوډنټان چې لکه هم پکې راغلي نن ډېر پکې دا سیرالي چې هغه وی یاد دی فلم کې هم لازمي کار کو ولې چې دا خپل فلم دی د پښتو خشته فلم دی هیستوریکل فلم دی او ما وته بالکل غني هغه وی موږ نه کو پښتو کې کار او دې کې کو مې ولې وی دې کې کوي وی دا فلم خشته موږ تخکارا شو د دې غانا موږ ته خوګه ښکارا شو مې دا غانا ماستر سے په خپل مرزه کړی دا او ماستر سے په دې غانا باندې ډېر زیات خواري کړی دا نو زه ماستر صاحب ته دا خواست کوم او دا وته مینت کوم چې زتا ډېر زیات شکریا او سلامونه هم د کوم ماستر صاحب رحمان دا فلم چې کوم دی نو د ډېر 14 غز له خیره نو غز خو 14 غز لکه زمونږ هغه لکه 9 غز لګیو په 9 ان شاء الله تاسو وګورئ نو زما تاسو په خپل بیا بل ته مو یې شراشه خو کته لازمي پکار خو زه یو خبره کوم چې زه د ټولو اکټرانو ته دا خواست کوم چې څومره اکټران هم دي د موږ رونه دي موږ دا نه وایو چې د موږ رونه خو د خدای دپاره او د الله دپاره چې اختر کې دا فلمونه چې لګي کنه نو ګوره آرټ ډایرکټر په فلم خواري کوي دغه پې کوي نو دې ته شو نه ده پکار شو بالکل نه ده پکار ولې چې هغې سره د فلم دغه ختم شي د لکو روپۍ ګوره په دې باندې 2 کروڑ روپۍ ولګېدې زه دا زه اکټرانو ته خواست کوم ډایرکټرانو ته هم دا خواست کوم ګوره ارباز صاحب هم ډایرکټر دی زمونږ ارشد خان هم ډایرکټر دی زمونږ عثمان صاحب هم ډایرکټر دی نو زه ټولو ته دا خواست کوم چې یار چې نوې فلم د پاره شو دی نه کوي ولې چې هغې ګوره 2 کروڑه 2-3 کروڑه روپۍ ولګوي په دې فلم باندې چې نه 3 کروڑه به لګېدلي ولې دا فلم ډېر ښه فلم جوړ شي وایي چې دې شوګرام کې ډېر ښکلي ما پکې کلیم شیپ کې کړی دی کار ولې چې ما کلیم شیپ و ډېر ښه کرکټر مې پکې کړی ډېر ښکلی پارټ مې پکې کړی دی شانزیب صاحب ډېره خواري کړې ده په پارټ ټول فیټ یې په هوا کې کړی دی هغه فیټ په 4 ورځو کې شوی دی جی 4 ورځو کې فیټ به تاسو وګورئ انشاءالله فیټ به هم ستاسو خوښېږي داسې فیټ شوی هغه ورځ په دغه کې وشو بیریا ټون کې وشو فیټ او ډېر ښکلی فیټ وشو د موږ هغه هیروم ډېر ښه محنتي دی عادل صاحب چې کوم دی تاسو سره کار کړی څنګه دغه کار نه څومره مطمئن زه دومره ته خوشحاله یم چې عادل صاحب کې کرنټ شته الله دې ولا د دې نه زیات کرنټ ورکړي ولې چې هغه خواري کوي په فلم هغه فیټ ته ګوري پیله زه ورته ریسل وکړم شان صاحب ما ته وایي چې ریسل ورته وکړه زه ورته ریسل وکړم هغه بیا هغه شاټ د هغې نه ښه ورکړي لکه داسې شاټونه یې ورکړي دي په فلم کې پوره کلهبازیانو کې راځي او پوره خلک وایي او پوره دغه دی ښه ښکلې سیکوینس یې کړی و هغه ورځ بیریا ټون دغه کار مطلب ته مطمئن یې ډېر زیات خوشحاله یم الله دې دا فلم سپر هیټ کړي زه پې خوشحاله یم چې نوې اکټران نشي نو زه د موږ زړو سره به دا نوي هم چلیږي زاړه به هم چلیږي مطلب فلم سپر هیټ شي نو د پروډوسر او سلام لګه بڑا وشي مطلب هغه بل فلم جوړ کړي بل فلم جوړ کړي د موږ اوس یو بل هیرو را روان دی انشاءالله نو الله دې هغه هم کامیاب کړي د هغه هیرو نوم دی وقار او د هغه دپاره هم د ما ډېرې دواګانې دي چې په کوم ځای کې وي د ما ورته سلام دی غټ سلامونه دي او الله دې هغه هم کامیاب کړي هغه هم ښه هیرو دی هغه کې هم کرنټ شته کرنټ پکار دی که اوس تاله یو سړی سفاره وشي یو فلم کې به تاله سفاره وشي په پیسو به دیوالي بل فلم کې به تاله سفاره وشي په پیسو به دیوالي او چې دا کې خپل ځنې نو ته هېڅ نشي کولی ما اوس اورېدلي چې هغه په ځان باندې فلم شروع کوي هیرو را روان دی نو الله دې کامیاب کړي د موږ رونه دي ټول
چې داسې خلک راځي نو موږ ورسره کار هم کوو ستاسو مزدوري روزګار به هم کوو زموږ به مزدوري راځي هغې ته به هم ملاویږي نو خدای دې داسې پروډوسران آباد لري او الله دې راولي یو مهنت تقدیر او دا د مونږ د مردان دی خو دا انګریز دی او ډېر ښکلی انسان دی او فلمونو کې هم کار کوي ډرامو کې هم کوي انشاءالله دا فلم به لازمي ګورئ د مارونو او لازمي به ورته راځئ شاید فیملي هم ورته راولئ چې فلم هم خوښ نه شو بیا ما ته چې څه وایي ووایئ پیسې به تاسو ته واپس ملاویږي ریمان به درکوي بالکل بالکل فلم فیملي راولئ خیر دی بورکه کې راولئ ویې ګورئ ٹھیک شو ډېره مننه مهرباني